د رسنیو او ژورنالستانو خوندیتوب مو کاري لومړیتوب دی. د لغمان ولایت د مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار په مشرۍ په دغه ولایت کې د رسنیو او ژورنالستانو د امنیت د خوندیتوب کمیټې نوبتي غونډه جوړه شوه چې پکې د ځینو رسنیو د ژورنالستانو د امنیت د خوندیتوب ترڅنګ په کمیټه کې د ځینو ژورنالستانو د ګډون په اړه هم تفصیلي خبرې وشوې او په تړاو یې لازمي پریکړې وشوې. د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې د ولایت مقام په استازۍ یو ځل بیا د ولایت د مطبوعاتي دفتر او رسنیو ترمنځ د ښو اړیکو او همغږۍ درلودلو له امله مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې ولایتي اداره به په ټولو برخو کې د ژورنالستانو لپاره د کاري اسانتیاو په برابرولو کې خپله همکاري نوره هم پراخه کړي. ښاغلي مظلومیار زیاته کړه چې د رسنیو او ژورنالستانو د امنیت خوندیتوب کاري لومړیتوب دی او په همدې تړاو یې اړوند امنیتي او کشفي ادارو ته لارښوونه وکړه چې په پوره دقت او بیدارۍ سره د رسنیو او ژورنالستانو د امنیت خوندیتوب ته خاصه توجه ولري او په دې برخه کې باید یاد ادارې د ژورنالستانو سره خپل اړیکې همیشنۍ او غښتلي وساتي. وروسته په وار سره د کمیټې غړو هر یو د ملي امنیت د داخلي او خارجي جرایمو پر وړاندې د مبارزې د څارنوالۍ رئیس غلام رسول خپلواک، د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، د ولایت ویاند او د یاد کمیټې مرستیال سرحدي ځواک، د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امیر شفیع الله، د ملي امنیت ادارې استازي، د ژورنالستانو خپلواکي ټولنې مشر ځوان انقلابي او دغه راز د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مشر شاه ولي نیازي هم په اړوند موضوعاتو خبرې وکړې او په یادو برخو کې د خپلې همکارۍ ژمنتیا څرګنده کړه. ښاغلي نیازي او د ژورنالستانو د خپلواکي ټولنې مشر ځوان انقلابي په خپلو خبرو کې د ولایت د مطبوعاتي دفتر له پراخې همکارۍ مننه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې دوی به هم د ژورنالیزم د اصولو او معیارونو په نظر کې نیولو سره له ولایتي ادارې خپله همکاري دریغ نه کړي. په غونډه کې د ځینو ژورنالستانو د ګډون د حق په اړه هم تفصیلي خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې له طرز العمل پرته هر کار سرته رسول غیر قانوني دی او باید چې د طرز العمل مطابق د کمیټې غړي موجود واوسي.